السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده د ایام البیض دغه روژه په دغه ایام البیض کې، یعنې په دا سپینو ورځو کې چې هغه 14 14 او 15 دي. دغه ته ایام البیض په دې وجه ورته وایي چې په دې کې سپوږمۍ هغه کامله روښنایي پیدا کړي، یا صیام البیض په دې وجه ورته وایي چې آدم علیه السلام چې د جنت څخه راووتی، نو خو د جنت هوا وه، د جنت خوشبویه وه، د جنت حالات، نو چې دنیا ته راووتی نو طبعا دا سړی په یو اثرات په ځای کې بیا د تکلیف ځای ته ولاړ شي، سړی بدن هم تغییر کوي، د سړي بدن کې ډېر تغیرات راځي. نو دی چې دنیا ته راغلی وای بدن یې تک تور سو، بیا چې روژې شروع کړې پر دا 14 14 15 باندې بدن بېرته سپین سو. نو په دې وجه باندې هم صیام البیض ورته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم که په هره میاشت کې دغه 3 روژې څوک نیسي، دا صیام شهر ورته ویل کېږي، یعنې لکه ټوله میاشت یې روژه وي، او صیام دهر ورته ویل کېږي، لکه ټول عمر یې روژه وي. یعنې که په میاشت کې سړی دغه 14 د 14 د 15 روژې نیسي، پایبندي پر وکړي، نو لکه ټول عمر چې د روژه وي، یعنې ټول عمر بیا به الله جل جلاله په روژه کې ور حساب کړي. هغه په میاشت کې چې نورې ورځې بیا دی خوراک و څښاک کوي، ماسې وله دې 14 ورځو، هغه به هم الله په روژه کې ور حساب کړي. حدیث رقم 704: ثواب من صام الایام البیضة صبحه 191 المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.